وای کور دې په جوړ کو روزګار له دې په ګټه ورکړه تا چې د خدای په نوم چاندې غوښتې تا دې له غوښتې وای زما وطن کې داسې حال دی کلیواله صابن د که سا واخله او 1500 راواخله. السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور عبید خان. ملګرو، په ملک کې څه روان دي؟ خلک د لوږې مړ شو او طاهر خان خلکو ته خوراکونه ښیي. نو ملګرو، دا ویډیو مکمل وګورئ. یو ورورجان دی ډېر ښکلی پیغام یې طاهر خان له ورکلی. نو راځئ دا ویډیو زه هم ګورم او تاسو یې راسره هم وګورئ او دا ویډیو دومره شیر کړئ چې طاهر خان لالا ته ورورسي. نو راځئ دا ویډیو لږه شانتي ګورو. وای کور دې په جوړ کو روزګار له دې په ګټه ورکړه تا چې د خدای په نوم چاندې غوښتې تا دې له غوښتې وای زما وطن کې داسې حال دی کلیواله صابن د که سا واخله او 1500 راواخله. زمونږ په ملک کې څه حال دی او دا اشنا ورته دا کم پاټونه کې دا کم خوراکونه ورته ښیي. نو خیر دا ټایم ستا د ویډیو اپلوډ کولو نه و په ملک کې څه حالات دي دا ته ورته کم قسمه ویډیوګانې کې. نو افسوس خبره ده یار که یو سړی وایي چې دا کار یې صحیح کړی دی او دا یې کړی هغه کار یې مکمل غلط کړی دی. د خپل مشهورتیا لپاره د دنیا ویډیوګانې کړي د روټل دې ته به لږ صبر کړی وی. خو ته پته چې خلکو سره د سوار پیسې نشته دی نو ستا هوټل ته په دې روژه کې څنګه راشي؟ خلکو په وړو پسې سهار ځي او ماښام پورې ټرک ته په قطار کې ولاړې وړو ته نه میلاویږي نو ستا هوټل ته رقم طرفه راشي. او ښه ورته پته چې په ملک کې دغه شان حالات دي د بیا هم داسې قسمه ویډیوګانې کې. نو والله اعلم یاره چې اوس دا ستا ناپوهه ده او که ستا پوهه ده تا په کم مقصد کړی ده. کم از کم په دې روژه کې ستا دا ویډیو اپلوډ کول نه و پکار، لږ انتظار به دې کړی وی. نو بس نه شو ویلی یاره او ټیک دی ته به خلکو سره لاس امداد کړې کې نه به یې پټ کړې ښه خبره ده الله دې نور وس هم درکړه. خو تا چې دا ښکاره کم پاټ کړی که نه دا دې غلط کړی چې یو غریب سړی ویني که نه چې هغه یو ټیم روټۍ نه وي خوړې دا ویډیو ویني هسې څه دی خیال څه به وایي په زړه کې به یې څه راشي. نو لږ افسوس پته نشته چې بس زموږ په دې خلکو څه شوي قسم په دې ښه پوهه خلک دي داسې کار وکړي که نه سړی و چې ډانګو پالنګې سړی وخېږي. او موږ ستا ښه مینه وایو د ډېر وخت نه دې خوښوم قسم دې اوس دې هم خوښوم خو کار دې غلط وکړو زړه مې صبر نه کوم الله یې څه پسې ووایه. نوره بس ستا خوښه ده ستا په کم مقصد کړې ده هغې نه به یو الله خبرې که نه خو لکه دا ویډیو به یې دا ټایم نه اپلوډ کوی لږ صبر به ورته کړی وی بیا به دې اپلوډ کړی خو زه بس هغه قصه ده که نه وایي د کیمرې شوقینه یاره لږ تپوس یې وکړه د هغه چم یتیمانان د پولۍ پړق ته ناست دي. ښه ملګرو، د طاهر خان لالا دا ویډیو به تاسو کتي نو طاهر خان لالا ته زما دا وړوکی شان پیغام دی. اوس مثال کې طور پر یو غریب ستا دا ویډیو ګوري نو زړه ته به یې څه راځي. نو دا شار شان ویډیو وه مال چې ستاسو یې هم شریکه کړم. اوس ما عبید خان ته اجازت راکوئ د بلې ویډیو پورې د الله په امان.